بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمندو ورونو، هر انسان په دې لټه کې دی، په دې تلاش کې دی چې هغه د یو ارامه زندگی ولري. په خپله زندگی کې د هغه خوشحالی، د راحت، اطمینان او د سکون زندگی دی ولري. دې لپاره به خلک مختلفې لارې غوره کوي تر څو د راحت زندگی ولري او د زړه خوشحالي، د زړه اطمینان، د زړه سکون. ډېر درته داسې وي چې یو انسان د ژوند اسباب برابري، لیکن بیا هم د هغې ته د زړه سکون نه، اطمینان نه، زړه تنګي لري، همیشه خفه وي. نو هغوی لپاره یو داسې عجیبه نسخه چې الله سبحانه وتعالی د هغوی زړونه په دې باندې بې انتهایي خوشحالي او یو خوشحالي او آرام او سکون ورکوي. لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ سره وعده کړې ده په قرآن کریم کې، فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار، د انسان زړه ته چې سکون ملاویږي، سکون حاصلیږي، اطمینان، هغه صرف د الله په ذکر سره. او چې کله د الله سبحانه وتعالی ذکر په خشوع، غم او جړا سره وي، نو دا زړه له ډېر زیات خوشحاله وي، تر دې چې د ډېرې خوشحالۍ نه الوزي. نو دې سره بیا دا ضروري ده د الله سبحانه وتعالی خوف چې دې سره ملګری شي. ځکه چې کله چې د الله سبحانه وتعالی خوف دې سره ملګری نشي، نو دا بیا سرکشه جوړیږي، کبرجن او زیاتی کوونکی جوړیږي. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د خپل ذکر سره خوف هم ملګری کړی دی او فرمایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. خپل رب په زړه کې په عاجزۍ او ویرې سره، ودون الجهر، د جهري وینا نه ښکته سبا او بېګا یادوه، ولا تكن من الغافلين، او د غافلانو نه مه جوړېږه. نو دلته الله سبحانه وتعالی د خپل ذکر سره خوف هم ملګری که. نو که ذکر سره خوف ملګری نشي، نو بیا فایده نه کوي، بلکې زړه د خوشحالۍ نه سرکشي اختیاروي. او ډېر کله تاسو به کتلي چې کله یو انسان ډېر بزرګۍ کې ننوځي او د الله سبحانه وتعالی ذکر کوي او دې سره خوف ملګری نه وي، نو بیا دې ته دا لاندې خلک چې دی دا ورته د الله پرېوتلي بندګان ښکاري او ډېر ښکته خلک ورته ښکاري، ځان ورته ډېر اعلی مقام کې ښکاري، سلام هم بې ناشي. نو دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د خپل ذکر سره خوف ملګری که چې هم د الله سبحانه وتعالی ذکر کوه. دې سره به ستا زړه د اطمینان ملاویږي، سکون به ملاویږي، او ورسره د الله سبحانه وتعالی نه خوف. په دې سره به بیا ستا د زړه د سرکشي دا به کنټرولیږي. او په دې خبره باندې صرف هغه څوک پوهیږي چې په دې باندې تجربه کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د خپل ذکر توفیق راکړي سره د خوف د الله سبحانه وتعالی نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.